لاندې نیمه دایرې وکاروئ. موږ سره دا دوه نیمې دایرې دي چې دایره جوړه کړئ. راځو ګورو. دلته خو موږ سره دا دواړه نیمه دایرې نه دي، دا د دایرې دریمه برخه ده، دا هم دریمه برخه ده. نو دوه نیمه د دایرې درېمې برخې چې سره مخامخ شي دایره نه جوړوي. دا ځواب سم دی. دلته نیمه دایرې راخستې دي خو سره مخامخ دي، خو څنډه په څنډه یا څوکه په څوکه برابر نه دي. دا هم سم نه دی. دلته دواړه نیمه دایرې سره مخامخ دي او څوکه په څوکه برابر دي. نو دا سم ځواب دی. دا موږ په نښه کوو. وړاندې ځو. دغه کوچني مثلثونه وکاروئ. دوه مثلثونه دي تر څو یو لوی مثلث جوړ کړئ. ښه، راځو. دلته دواړه مثلثونه یې سره مخامخ کړي دي، خو شکل چې کوم لاس راغلی دا مثلث نه دی، دا متوازي لاس، دا څلورزولي ده. دا ځواب سم نه دی. دلته یې دواړه مثلثونه سره مخامخ کړي، سره څوکه په څوکه دي، یو لوی مثلث یې جوړ کړی. یو، دوه، درې کونجونه لري. نو دا ځواب سم دی. دا موږ په نښه کوو. دلته په دې ځواب کې ګورو چې دواړه مثلثونه یې سره مخامخ کړي، خو مربع څلورزولي جوړه کړې ده. دا ځواب هم سم نه دی. دې مثال ته راځو. وایي لاندې نیمه دایرې وکاروئ. دوه دانې نیمه دایرې دي بیا چې دایره جوړه کړئ. ښه، دا دواړه دلته یې دواړه نیمه دایرې بیخي سره په دې هواره څنډه باندې مخامخ کړي نه دي. دا کومه چې نیغه څنډه ده دا یې همداسې پورته راوستېده. دا خو دایره جوړه نه شوه. دلته راځو. دا یې سره صحیح شکل کې مخامخ کړي دي، دایره جوړه شوې ده. دا موږ په نښه کوو. او په دې کې خو لا د سره مخامخ شوي نه دي، یا یو بل ته نږدې شوي نه دي، منځ کې فاصله پاتې ده. دا هم سم نه دی. پای کې راځو. دغه کوچني مستطیلونه وکاروئ. یو، دوه، دا دوه دانې دي تر څو یو لوی مستطیل جوړ کړئ. ښه، دلته یې مستطیلونه سره څنګ په څنګ کړي دي، خو څنډه په څنډه نه دي. دا څنډه دلته پاتې، دا دلته. دا مستطیل شکل نه دی. دلته یې دواړه په صحیح شکل سره یو ځای کړي دي، یو څلورزولي جوړه کړې، یا مستطیل جوړ کړی. دا ځواب موږ په نښه کوو. او په دې کې خو دواړه سره نږدې شوي دي، یو بل سره جفت دي، خو شکل یې مستطیل نه دی جوړ کړی، کوم بل پیچلی شکل دی. نو دا هم سم نه دی.